مسند احمد کې یو حدیث نقل شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په رمضان مبارک کې د مو امت ته الله پاک 15 داسې خصوصیات ورکړي دي چې مخکینی امتونو ته الله پاک نه دی ورکړي. خصوصیات دا دي. اول خصوصیت دا دی چې الله پاک ته د روژهدار د خولې بوی دا د مشک او عنبرو نه ډېر محبوب دی. دویم خصوصیت دا دی د روژهدار چې ملائکاوي د انسان ته د مغفرت دعاګانې کوي تر څو پر چې روژه یې ماته کړې نه وي. یعنې د ورځې په ټول جریان کې ملایکه د دې پر د استغفار دعاګانې کوي. ملایکه چې پاک او معصوم مخلوق دی وي دې دعاګانې خامخا الله پاک قبلوي. دریم خصوصیت دا دی چې الله پاک په خپله باندې د بنده د پوره د روژهدار د پوره جنت ښایسته کوي او جنت ته الله پاک خطاب کوي چې ډېره نږدې دو ډېره قریبه دو چې دا روژهدار د بنده به خپل تکلیفونه مشقتونه دا به د ځون نه لرې کړي او تو طرف ته به وروشي او تو ته به داخل شي. څلورم خصوصیت دا دی چې په د رمضان کې الله پاک سرکشه شیطانان تړي. د انسانانو نه ډېر ګناهونه نه ترسره کیږي. اوس که یو څوک وایي چې په رمضان کې ځینې خلک دي بیا هم ګناهونه کوي سره د دې نه چې شیطانان تړل شوي دي بیا ولې ځینې انسانان د روژې باوجود چې دوی ګناهونه کوي. نو علماو مختلف جوابونه کړي دي. یو جواب دا کړی دی چې حدیث کې سرکش شیطانان راغلي دي. سرکش شیطانان تړل شوي دي. عام شیطانان خلاص دي. عام شیطانان خلک ګمراه کوي. دویم جواب دا کړی دی چې د نفس د وجې نه ځینې ګناهونه داسې دي چې هغه د انسان د نفس د وجې نه هغه ترسره کیږي. د ګناهونو د پوره اسباب زیات دي. یو سبب چې د هغه شیطان دی. دویم سبب چې د هغه نفس دی. لکه د 14مې سپارې په سر کې الله پاک فرمایي وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. د یوسف علیه السلام خبر الله پاک نقل کوي. یوسف علیه السلام فرمایي چې زه خپل ځون نه پاکوم د خپل ځون پکې نه بیموم. ویلې ان النفس لاماره بالسوء د نفس چې دغه په ګناه باندې امر کوونکی دی. نو علما فرمایي چې په رمضان کې کوم خلک چې ګناهونه ترسره کوي هغه نفسي خواهشاتو تابع وي. د نفس خواهش وي کني شیطان چې په دې میاشت کې تړل شوی وي. او دریم جواب علماو دا کړی دی چې اصل کې په دغه 19 میاشتو کې انسان د ګناهونو سره مختاوي ګناهونو کې گرفتار وي. دغه ګناهونو اثرات دا وي چې په رمضان کې هم دی ګناه ترسره کوي. دا څلورم خصوصیت دی چې الله پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته ورکړی دی چې په دې کې سرکشه شیطانان تړلی کیږي. ډېر ګناهونه د انسان نه ترسره کیږي. پنځم خصوصیت دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په د اخیری شپه کې الله پاک د روژهدارو ته بخښنه کوي. چا پوښتنه ترنه وکړه یا رسول الله دا د لیلة القدر شپه ده چې په دې شپه بخښنه کولی شي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمیل نه د مزدور دی پوره چې کله پوره مزدوري وکیږي ته بیا پوره اجر ورکولی کیږي پوره عوض د دې پوره ورکولی کیږي. نو مقصد دا دی چې د هر روژې په اخر کې الله پاک دغه انسان دغه روژهدار ته بخښنه کوي. کله چې روژه پوره کړي نو د مزدوري پوره کړه دې په مقابل کې بیا الله پاک پوره اجر ورکوي چې هغه پوره اجر بخښنه ده او د بخښنې بیا نتیجه دا ده چې الله پاک به جنت ته داخلوي.